السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی چې هر شی د کیو آر کوډ سکینر په ذریعه سره پیدا کړئ. دوستانو که چېرې تاسو غواړئ چې یو شی د کیو آر کوډ سکینر په ذریعه سره پیدا کړئ او د هغه ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو دغه موبایل ده، زه غواړم چې دغه سکین کړمه، د دې ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړمه. نو کله چې وګورو دوستانو دغه ګوره سمسنګ A30s موبایل ده، د هغه رقم ګوره دوستانو دا کوم کیو آر کوډ سکینر ده، زه راځم په دې باندې ګوره دوستانو کلیک کوم. کله چې وګورو دوستانو زه په دې باندې کلیک وکړم، اوس هغه زه دلته سکینوم. نو کله چې وګورو دوستانو هغه تاسو سکین کړئ، د هغه رقم په ویو کوډ کې هغه کوډ دلته دی تاسو ته درښیي او د هغه رقم سرچ آن د ویب دلته به دغه ویب سایټ دلته دی تاسو ته خلاص کړي. نو تاسو به په سرچ آن د ویب باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورو دوستانو تاسو په سرچ آن ویب باندې کلیک وکړئ، ګوره دوستانو سمسنګ ګلیکسي A30s موبایل ده، د هغه ټوټل ډیټیل دلته دی تاسو ته درښیي چې د دې پرایس دونه ده، په دې کې دا کلران دي، د دې ریم دونه ده، د دې سټوریج دونه ده، ټوټل طریقه دلته اوس دی تاسو ته درښیي. نو اوس که تاسو هر شی سکین کړئ، د هغه ټوټل طریقه ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته درښیي. د هغه رقم ګوره دوستانو زه بیرته په بیک باندې ځم. نو کله چې وګورو دوستانو تاسو په بیک باندې راسئ، د هغه رقم تاسو بیک بټن ووهئ. د هغه رقم په سکین ایمیج کې بیا دوستانو که چېرې تاسو سره یو تصویر وي، هغه دلته تاسو سکینولی شئ. که هغه د آی ډي کارت تصویر وي یا د بل سکینر تصویر وي، نو هغه دلته تاسو سکینولی شئ. کوم کیو آر کوډ چې لري هغه بیا دلته تاسو سکینولی شئ. د هغه رقم ګوره دوستانو په کریډ کې تاسو خپله یو ویب سایټ جوړولی شئ، د هغه رقم خپل نمبر وښولی شئ، وای فای سو، د هغه رقم لوکیشن سو. په هسټري کې دوستانو کوم شیان تاسو سرچ کړئ هغه دلته دی تاسو ته درښیي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. نو که مې ویډیو خوښ شوي یې، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.